شال کتونکو نن چې کوم د وانې مخکینی روډ وه چې موږ د مادیجون روډ ورته وایه هغه د 8.5 کیلومتره روډ افتتاح کیږي. جی ظفر بھائی نن چې د کیما افتتاح ایم پی ایس ایف کو مدیجون نه تنهایی پورې 8.5 کیلومتر روډ نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. روډینه چې چیر کې همي چې جوړیږي نو هغه د یو علاقې او بل علاقې ته رسایي په اسونه طریقه باندې کیږي په دا چې د میش سبزی دي چلغوزي دي هر قسم مواجهات مو دي کنه نو دا بر وخت زوی ته رسیږي دغه په نسبت میژه ګوملزام روډ تقریبا لږ کندم دای خروب تای نو هغه د میژ د اعلی حکامنا او د ام پی ایس صاحب نه دغه توقع دو چې ان شاء الله چې په هغه باندې د چار وکړو پر ټول نوال خو زه تاسو ته مبارکباد درکوم ولې چې دا د میژ مین روډ دی او ډېر تاریخي روډ دی الله دا وکړو چې خپل ټایم کې کمپلیټ شي او ورسره انشاءالله چې میژ رامینه پایپ لاین کې دي نو مو یقین دی چې ونه کو داسې دوی پوتې نشي چې روډ پکې نه وي. شال کتونکو تاسو وکتله چې د سویلي وزیرستان چې کوم روډونه دي که هغه د ګومل روډ دی که هغه د مادیجون روډ دی که تر منې د ګومل روډ چې کوم دی که نه دا بلوچستان نه ټچ کوي ورسره پاک افغان بارډر هم ټچ کوي او په وانه کې تقریبا 8 لک آبادي هم په دې باندې پراته ده. ورسره په وانه کې په کافي مقدار سره میوه پیدا کیږي چلغوزي پیدا کیږي د ام پی اچبګلې کوي دغه د مادیجون د روډ افتتاح کوي کنه. ظفر وزیر شال نیوز سویلي وزیرستان.